سلامونه او نیکې هیلې. و یو ځان شرمول غواړي او بل قوم شرمول غواړي. داسې خلکو هم اسلام وشرمو، هم یې افغانیت وشرمو، هم یې ډیموکراسي وشرموله، هم یې انسانیت وشرمو، هم یې زمونږ او ستاسې د اب والا ښځې وشرمولې. اول دا ویډیو وګورئ بیا درسره لطفا خانم آمده پروند طالبا خواهران دخونستن ما نمیخوایم. لطفا فردا بیاین، حرف دارین، فردا گپ میزنده ای شب با این دخترها نمیتونم ببینمتان. نمیخوایم دروازه رو باز کنه نمیتونیم. لطفا گار کمک اون که افغانان ورونو یو 2 منټه سوچ وکړئ. افغانان ورونو د طالب سره بالکل سل په سلو کې ستاسې اختلاف دا رښتیا دي. په خدای چې یې انسان خو څنګه چې خر راولي بیا د بلې مافې خر ودرې او دا ویډیو وګوري وبه چې دا دروغ دي. طالب آمده طالب دې ستا سر وخوري چې ته په کوټه کې ناست یې او ته داسې طالبان دي وجلي، طالبانو سره دې په هلمند کې جنګ کړی، په قندهار کې دې جنګ کړی، یا دې داسې ډرون دې په طالبانو ورولی چې تا پسې طالب راځي. طالب تا په بلا و چې تا پسې راځي. او که چېرته دا حقیقت وي خو تا به د کوټې د سر نه ویډیو کړی چې موږ کتلی چې لاندې طالبان موجود دي او دا کار کړی. اولنی سړی به زه وم اچولی چې ما د طالب په خلاف باندې ویډیو کړی وي. او چې هر څنګه طالب پسې ظلم وکړي په خدای چې موږ به ولا کې خاوره واچو. موږ به اختلاف لرو، کېږي به داسې واقع نیمه کېږي، مګر دا ډرامې شروع دي په افغانستان کې د ډېر وخت نه افغانان ورونو او استعمالوي څوک دي، زنانه استعمالوي. او د خدای په قهر ککړ شي. دې خلک دا فکر کوي چې موږ خارج ته لاړ شو نو موږ ته به یا قبولي راکړي یا به دلته موږ پسې خارجیان ویزې راولېږي. خارجیان بیا کړه ستا په ساندې نه دي ښه. خارجیان چې کوم سړی خپل دین ته دغه نه ژمن نه وي، خپل وطن افغانستان ته ژمن نه وي، خپل کلچر ته خپل مذهب ته، هغه خلک دا هېڅکله نه قبلوي. ځکه دا خارجیان پوهېږي چې دا خلک خپل دین اسلام ته خپل افغانیت ته ژمن نه دي. نو دا به زما وطن ته څوک خدمت وکړي، ما ته به څه خدمت وکړي. دا خاینان دي، غداران دي. دی هغه سړی خوښوي چې کوم سړی خپل په دین وانې، په خپل مذهب وانې، په خپل افغانیت وانې، په خپل کلچر وانې مین خلک وي. د ستاسې د 2% خلکو د لاسه زموږ خارج خلکو نوم هم شرمولی. دلته هم چې راشي بیا د بلې مافې زما خویندې مې دا ویډیوګانې پرتوګونه مې ستلي په سر وانې تړلي. ټولو زموږ د اب والا ښځو نومونه وشرموئ چېرې دا په خارج کې به ټول افغانان داسې وي. ته خدای په قهر ککړ شي. ولې دا ډرامې کوئ؟ ولې افغانان دا کوئ شرموئ په دنیا کې؟ ولې د اسلام داسې معرفي کوئ تاسې؟ نو افغانان ورونو دا بالکل ډرامه ده. په دې ډرامو باندې ونه غولېږئ. زه تاسو ته قسم خورم قسم چې ما سره په تیاره کې یو سړی راناست و د قندهار و د لوی قندهار په دې لندن کې اوسېږي. دا زما ویډیو کې دا شی وګوري. هغه وایي موږ یو یهودي سره یو بل افغان کار کوو، زه هم ورغلم. په خدای کې نو کوئ چې هغه ته 40 روپۍ ورکولي و چې زه ورغلم ما ورته چې ما له 15 شا کوه، خو چې کله د مونځ ټیم راشي زه به بریک کوم. د بریک خو خپل ټیم و، د مونځ خو ټیم بدلېږي را بدلېږي. وایي ما ته ویل چې ولې؟ ما ورته چې زه مونځ کومه دا 15 روپۍ خیر دی ما ته دې نه کمې راکوه، خو مونځ ته مې پرېږده. وایي ما ته ویل چې دلته راشه. وایي ما ته ویل چې دا بله ما سره ډېر وخت نه کار کوي، ته خو یو ورځ دې مونه ویل چې یاره مونځ ټیم راځي ما ته زما نه 15 روپۍ کټ کړه زه مونځ ته ځم، او ته دا خبره کوې. ویل چې ما دپاره اول اسلام دی، ما دپاره اول مونځ دی، زه دا نه قضا کوم په یو قیمت باندې. ما ته ویل چې تا د 50 درکوم، 10 د هغې نه زیات درکوم، ځکه چې ته په خپل اسلام باندې ولاړې، په خپل اسلامیت، په خپل افغانیت، په خپل کلچر باندې. نو دغه شانې خلک چې دي دا کم چې دغه شانې نخرې کوي دا د دې خارجیانو هم نه خوښېږي. نو افغانان ورونو نیوکې به کوو، په طالب به نیوکې کوو، د حق خبرې به کوو. داسې په ډرامو باندې دا ډرامې د ډېر وخت نه چې کله دا سقوط شوی دی د افغانستان حکومت، د اشرف غني صاحب حکومت تللی دغه شانې ډرامې خلک جوړوي او تاسې بیا په میډیا کې ګورئ چې حقیقت وي. په خدای یقین وکړه، په خدای یقین وکړه چې ما راته ویل چې اولنۍ ویډیو به زه د طالب په خلاف کوم، خو په داسې ډرامو مرامو باندې موږ نه ویډیوګانې کوو، نه پې ولس ته تاسې وغولېږئ. دا د خپل قبولیت دپاره، د خپل ویزې دپاره د دین اسلام هر شي نه تېر دي. د دې شکل ته وګورئ، دې دغه ته ورته تاسو خپله معلومات کېږي. نو دغه ویډیو شیر کړئ، افغانان ورونو ونه غولېږئ او د دغه شان د خلکو په وجه باندې بیا زموږ د ټولو بدنامي کېږي. په الله سپارم دا ویډیو مخکې شیر کړئ او په داسې منفي تبلیغاتو باندې ونه غولېږئ.